داسې چلند څوک له یو حیوان سره هم نه کوي لکه څنګه چې یو ورور د خپلې خور سره کړی. نو داسې خو ظلم پکار نه دی چې یو خور ته 25 کاله په یو بنده کوټه کې وساته. ویډیو تر پایه وګورئ، بیا راځم یو څو خبرې له تاسو سره شریکوم. یوه خور 25 کاله په یوه کنډواله کې زنداني شوې وه. نوم یې نیکبخته و، خو له نیکبختي سره بخت هېڅ یاري نه وه کړې. په جریان د 25 کالو کې یې لمر په سترګو نه و لیدلی، لباس یې نه و بدل شوی، د حمام یا اوداسه لپاره اوبه ورکول خو لرې خبره وه. تشناب یې نه و، فقط په یوه 4 متره خاورین اتاق کې د خځلو کثافاتو پر سر ژوند کاوه. ډوډۍ په کاسه او دیګ کې نه وه ورکړل شوې، لکه حیوان ته د خاورو او خځلو پر سر له یوه سوري څخه ورغورځول شوې وه. یا د ښځه په 25 کلنۍ کې په همدې مرغانچه کې زنداني شوي او 50 کلنه وه. د قرآن کریم حافظه هم ده. په جریان د 25 کالو کې ټول حاجت د همدې خاورینې کوټې په غولي پوره کړی. کوم خواړه چې ترې اضافه شوي همدلته خراب شوي وو. اتاق له ګندګیو څخه ډک و، په پښو شله شوې وه. د ځوانۍ عمر یې په اسویلیو کې له انساني کرامت څخه محروم په یوه ګوډله کې تیر کړی و. اوس چې بوډۍ شوې وه هم چا پرې رحم ونه کړ، نه یې څوک په درد او ناروغۍ خبر و، نه یې چا د یخنۍ او ګرمۍ غم خوړلی. د اتاق دروازه ورپسې کاږل شوې وه. زاړه لوښي، کپړې او د موټرو ټایرونه په دروازه باندې وراچول شوي وو تر څو اثار یې ښکاره نه شي. بندیخانې یوه کړکۍ هم درلوده. کړکۍ ته هم زړې بړستنې او ډېر پلاستیکونه ورمیخ شوي وو. تر کړکۍ لاندې یو سوری و چې فقط ډوډۍ او د څښاک اوبه ترې ورکول کېدلی شوی. بالاخره دومره ظلم ورسره شوی و چې په تاریخ کې یې ساری نه لیدل کېږي. او داسې چلند به چا له حیوان سره هم نه وي کړی لکه ورور چې له خپلې خور سره کړی. بس د الله تعالی ساتنه ده چې تر دې دمه ژوندۍ پاتې شوې وه، که نه په هغه ځای کې 1 ساعت ژوندۍ پاتې کېدل هم امکان نه لري. لنډه دا چې ښځه له هغه ځای څخه راوایستل شوه. زنانه پولیسو هم په عملیاتو کې شتون درلود. د هغوی په واسطه یې لباس تبدیل او منظم شو. داستان یې اوږد دی خو موږ یې مختصر بیانوو. زه د یادې صحنې شاهد یم، د خپلو سترګو لیدلی حال وایم. هیڅ چا هغه حالت نه شوای لیدلی او نه یې هم هغه چیغې اورېدلی شوای. جالبه دا ده خو کله چې پولیسو د هغې وحشي ورور یا مجرم او ځوانانو زامنو لاسونو ته ولچک ور واچول، مظلومې خور یې بیا هم په هغه وحشي صفته ورور زړه وسوځېده. کوم چې دا یې په داسې ځای کې بندي کړې وه چې د انسانیت تقاضا نه وه. تیر شوي ټول ظلمونه له یاده باسي، په ورور شفقت کوي، وایي خیر است و برادرک من چیزی نگویید. خیر دی زما ورورک ته څه مه وایست. دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ټول وجود یې درد او څړیکه څړیکه و. عصبي ناروغي هم ورته پیښه وه. د حوزې د رهبرۍ لخوا یاده ښځه د تداوۍ په موخه روغتون ته انتقال شوه او مجرمین د قانون منګلو ته وسپارل شول. زه حیران یم چې اوس هم داسې خلک زموږ او ستاسو په ټولنه کې څنګه ژوند کوي. اسلام خو ډېر ښکلی دین دی. په اسلامي هیوادونو کې باید امن اوسي، په اسلامي هیواد کې باید مینه او محبت اوسي، اخلاق اوسي. دا د اسلام صفات دي. په اسلام کې ښځو ته هغه قدردانۍ ورکول کېږي چې نور په یو دین کې نه ورکول کېږي لکه څنګه چې په اسلام کې ورکول کېږي. تاسو به اورېدلي چې زیاتره داسې وایي چې اسلام د سولې دین دی، چې اسلام د امن دین دی، اسلام د یووالي دین دی، خو په عمل کې څوک هم دا کار نه کوي. هیڅ د منلو خبره نه ده چې یو ورور به دومره ظلم کوي چې یو خور 25 کاله په یو بنده کوټه کې وساتي، په خځلو په منځ کې وساتي. دا څه رقم انسان و، څه رقم په دې سینه کې دې سره دا زړه و. کیدای شي دغه ښځې کوم ګناه کړي وي. که څوک ښه کوي او که بد کوي، جزا ورکوونکی هغه الله تعالی دی. د ښو له خاطره یې جنت ورته انتخاب کړی او د بدو لپاره یې جهنم تیار کړی دی. نو پرېږده یو انسان په خپل حالات پرېږده چې جنت ته ځي او که جهنم ته ځي. ولې داسې یو کار باید وشي؟ که هر څومره یو انسان ګناهګاره وي، الله تعالی باندې وسپارئ. نو داسې خو ظلم پکار نه دی چې یو خور ته 25 کاله په یو بنده کوټه کې وساته، په خځلو کې به پراته یي، ډوډۍ د یوې سوري له خوا نه ورته اچوه. دا خو مګه نه وه، نه هم دا مار او نه هم لړم و
چې په سوري کې دی یو شی ورته پرېښودو که ویې خوړو او که نه مردار دې شي. دا خو انسان وه، خور دې وه. او در ټولو خو دردونکې خبره دا ده چې کله وایي دا کس نیول کېږي 15 کاله بعد بیا هم دغه خور ورته وایي چې ما ورته عفه کړې ده. سبحان الله. د زړونو مالک څوک دی؟ هغه الله تعالی دی. ویډیو د عبرت له خاطره شیر کوئ تر څو ستاسو په شیر کولو سره داسې دوباره څوک ظلم ونه کړي.